نظامیان شوروی در افغانستان در طول 9 سال اشغال و تجاوز دست به کشتار گسترده و بیرحمانه زدند. هر قریه و شهری را که در برابرشان مقاومت می کردند با حملات شدید زمینی و هوایی به نبردشان می رفتند و تنها آثاری که از آن به جا می گذاشتند کشتار، ویرانی و نشانه های آوارگی در آنجا بود. د یو چا کور ته چې به ورغله حیوانان یې مړه کوله، انسانان یې مړه کوله او کور یې هم سوځي. دا ټول شیان روسانو وکړله کوله او حتی چې عاقبت بیا په دا خلکو کې جنجالو سره وکړي نو دا خپل د دوی کمونیسټیانو چې موږ خو سبا دلته بې عزت و بې ابرو پاتې کېږو، بیا به نو دوی اقلا دغه یو څه کولی چې هلته به یو کلي وطن ته ورغله وایي دوست که دښمن.